سلامونه ملګرو. دا ټیک ده چې زه وزګار یمه. زه ډېر زیات پوسټونه کومه، د هغې دپاره بخښنه غواړم. دغه دنګوچیبل پوسټونه لږ سیوا شو خاصې د توجه راګرځولو دپاره ضروري و. بله خبره چې که زه کومه کومه نو بعضې خلک ډېر زیات خواږی، دومره خواږی چې بنده حیران شي او هغه داسې چې ستړی او کله کله پریشان او کله کله د ډېر مشکل سره بنده مخامخ کي. په واټساپ چې کومه خبره په لږ په نیم منټ کې کېږي نو شپږ اته منټه مسیج وي او بیا پسې بیخي بل تا یو اورېدلی نه وي، بل پسې راپرېږدي، بیا بل راپرېږدي. نو هغه کومه چې مرکزي د کار خبرې کومه چې جواب یې بل وي، یعنې د جواب ورکولو قابل وي، هغه پکې د بده مرغه پاتې شي او بنده اورېدو ته هم جوړ نه شي، لوستو ته هم هغه ټول اورېدل ظاهره ده. ټیک ده، زه وزګار یم، تاسو ملګري کې هم ډېر خلک وزګار بولي، خو لکه هغه اصل چې کوم جواب غواړي بنده نو هغه ورنه کړی شي، یا به لږ لږ اورې د هغې جواب به ورکړې نو اټ ټیکس ټایم، لکه دا ډېر زیات وخت غواړي، لاټ اف ټایم اټ ټیکس. نو زما درخواست دا دی. بله خبره دا چې د دنګوچیبل ځینې کلیپس چې کوم دي هغه په دې خاطر چې لکه اثر یې ښه نه دی، نو چې ښه نه دی نو یو څو شارټس لګومه په اخره کې د دې ویډیو په دې خاطر چې زه د دنګوچیو یا پښتونستان او هغه بجلیګر مولا خبره، پښتونستان خو ډېر ښه شی دی چې جوړ شي، خو لکه سپي مړزان به څوک جنګوي. نو دا به اخري ځلي چې زه به دنګوچیبل څه شارټس تاسو سره شریکوم په دې غرض چې غټ اختر کې څوک دغه دنګوچي منګوچي ونه وایي. دا وطن د خرو وطن هلته د سړو سکار. ما یې په ټویټر بیګا کمنټس کاته نو زیاتو خلکو دا رایه وه چې دا ایکسپشن میکسپشن دا قصه هم نوره مه کوئ چې دا یو څو کسه دي او ټول داسې نه دي. بهی مونږ خپل اف 7 مرکز او پارک او اف 8 او اف 9 یا کوم چې واړه واړه بازارونه دي مرکزونه دي مونږ هلته تګ راتګ نه قاصر یي. اوس خبره دا ده چې دروغ وایي رښتیا وایي، خو لکه دا یو ټول د پروپیګنډې خلکو له په لاس ورځي او مونږ اجتماعي طور ورکړی دی. او زه دا دې خبر یم چې دې کې